د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست له 258 تنو څخه په اماراتي بستونو کې د ګمارنې په مخ ازموینه واخیستله. د ملکي خدمتونو او د ګمارنې د اسانتیاو د څارنې مدیر وایي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د رئیس په لارښوونه په ښاروالۍ او عامې روغتیا ریاستونو کې خالي بستونو ته د لارموندنې یا د ازموینه په عملي توګه پیل شوې ده. امتحاناتی که روز یکشنبه 14 ثور 1404 شروع شده، البته تا هفته آینده در روز شنبه 20 ثور 1404 ادامه داره. به تعداد 258 تن متقاضیا در 15 بست رقابت میکنند. له بلې خوا ګډونوالو د یادې ازموینې پروسه شفافه او عادلانه وبلله او د دغه بهیر پر مهال یې د مسئولینو له چلند څخه ستاینه وکړه. ما خوشحال هستیم که در یک سیستم فوق العاده عالی و قابل اعتماد دیگه ما جای امتحان میتیم. از ایجاد شفافیتی که در این امتحان ما میبینیم واقعا خیلی عالی است و خیلی خرسندم از این پروسه حمایت هم میکنیم. د یادونې وړ ده چې په دغه ازموینه کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د نرسنګ برخې د 14 او په ښاروالۍ کې د 2 خالي بستونو لپاره سیالي ترسره شوه چې د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د برېښنایي ازموینې په مرکز کې ترسره کیږي.